نو د دې اور نه ایریدل پکار دی چې سړی د دې اور نه ویریږي. حدیث کې راغلی دی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دا د مخلصینو صحابو نه دی. دا وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وای موږ ته په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې خطبه کوله. وای په خطبه کې داسې ویلي چې فانذرتکم النار فانذرتکم النار فانذرتکم النار. درې کله دا خبره وکړه چې ای زما ملګرو ای صحابو ګوره د اور نه دله یره درکوم. او به نعمان بن بشیر سلام هو فرمایي چې زما د رب العالمین په ذات باندې قسمي چې محمد رسول الله دا چغه دومره په تیز اواز سره وکړه چې محمد رسول الله د اوګینه دا څادر لاندې د پښو ته راولېده. او به داسې وایي چې سمعه اقصى اصحاب السوق و چې په بازار کې څوک د بازار په لرې طرف کې هم د نبي صلی الله علیه وسلم د اواز واورېده د جماعت نه چې فانذرتکم النار ای خلکو زه تاسو ته د جهنم د اور نه یره درکوم. صحابه ورته یا رسول الله دا څنګه خبره دی وکړله؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وای زما دې د الله په ذات باندې قسم د جهنم داسې اور دی داسې ظالم اور او ناشنا اور دی که چېرته دنیا ته یوه سکروټه راولېږي وای په دې ځمکه کې چې دا څه دا ټول به وسوځي لکه څنګه چې خښته په دې بټۍ کې سوځي او کلکه شي. او که چېرته د جهنم یو مار لړم دنیا ته یو پوک قدرې وکړي وای لماتو بمن فی الارض جمیعا په ځمکه کې چې څه دا ټول به مړه شي. د جهنم داسې ماران او لړمانان دي. نو پکار دا چې سړی د جهنم د اور نه ځان وساتي.